ګران لیدونکو درسونه په بیړې او وارخطایي مه لولئ. کلیدي لغاتونو ته پام وکړئ او یوه دقیقه ځان سره فکر وکړئ چې دا عنوان د څه شي په هکله دی او په ګډه بحث پرې وکړئ. په دې توګه به د درس په مفهوم ډېر ښه پوه شئ. بکتاس جانه څنګه ښه ټکو ته دې اشاره وکړه. هیله کوم دا خبرې مې چېرته لوستې وي نو ځکه مې وغوښتل تاسې او نورو ملګرو ته یې هم ووایم. ملګرو خبره دلته ده چې آیا رښتیا هم درمل بدن ته د مثبت اغېزې ترڅنګ منفي اغېزې هم لري؟ السلام علیکم زده کوونکو، ستړي مه شئ، څنګه یاست؟ وعلیکم سلام معلم صاحب. مننه موږ ښه یو په دې هیله چې تاسې هم ښه اوسئ. مننه بکتاس جانه، لکه څنګه چې ما وینئ زه هم شکر ښه یم. قدرمنو لیدونکو تاسو ته هم سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. هیله لرم چې په هر ځای کې چې یاستئ جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. دا دی د تل په څېر زه او زما ګران زده کوونکي بیا هم ستاسو په تانه چوپړ کې یو. ښه نو زده کوونکو څوک به راته ووایي چې زموږ د نن ورځې د درس عنوان څه شی دی؟ اوهو څنګه چې نن د ټولو دا په یاد ده. ځکه ستاسو د راتګ له مخه موږ په همدې هکله بحث وکړ او له یو پوښتنې سره مخ شو چې آیا درمل د ګټې ترڅنګ مضر هم تمامېدی شي؟ ډېر ښه، د دې پوښتنې ځواب په ننني درس کې دی. لومړی به درس ولولو او وګورو چې د دې پوښتنې ځواب ترلاسه کوو او که نه. سمه ده معلم صاحب. نو ځو او لومړی به د درس عنوان وګورو. زموږ د نن ورځې د درس عنوان دی پر روغتیا د الکولو او درملو اغېزه. او اوس به هم لاړ شو د نن ورځې د درس د زده کړې موخې به وګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې د انسان پر بدن د درملو اغېزه توضیح کړي، پر جسمي او رواني روغتیا د الکولو پر اغېزه پوه شي، د درملو او الکولو د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي لارې چارې وپېژني. ښه نو زده کوونکو د نن ورځې درس به د درملو له تعریف څخه پیل کړو. په دې برخه کې یوه انځوریزه کڅوړه ګورو. تاسو هم پام وکئ. هره هغه کیمیاوي ماده چې د بدن پر فعالیتونو د اغېز توان ولري درمل یا ډرګ نومیږي. درمل په بېلابېلو ډولونو شتون لري. ځینې یې د پوستکي له لارې بدن ته دننه کیږي، ځینې یې خوړل کیږي او ځینې نور د پیچکارۍ له لارې بدن ته دننه کیږي. معلم صاحب، آیا د درملو کارونې موخه د ناروغیو پر وړاندې د دفاعي سیستم ځواکمنېدل دي؟ ډېره ښه پوښتنه زلمی جانه. ځینې درمل بدن پیاوړی کوي تر څو د ناروغیو په مقابل کې مقاوم شي او ځینې درمل په مستقیمه توګه د ناروغیو په لامل یا په هغه ځای کې چې ستونزه شتون لري عمل کوي. معلم صاحب لکه څنګه چې موږ ټول پوهېږو ناروغۍ بېلابېل ډولونه او بڼې لري. آیا د ناروغیو ټولو ډولونو ته ځانګړي درمل شتون لري که څنګه؟ هو بکتاس جانه، د درملو اغېز او کارونې ته په کتو درمل په بېلابېلو ډولونو ویشل شوي دي. وګورئ سکرین ته. د اغېزو او کارونې پر بنسټ د درملو ډولونه عبارت دي له د درد ضد درمل یا انالجیزیک، د اعصابو اغېزمنونکي درمل، د بکتریا ضد درمل یا انټي بیکټیریل، د حساسیت او الرژي ضد درمل. معلم صاحب د درد ضد درملو څه مطلب دی؟ حسن جانه، د درد ضد درمل یا انالجیزیکس هغه درمل دي چې د درد په آخذو اغیزه کوي او درد کموي. او د اعصابو اغیزمنونکي درمل هغه درمل دي چې په مرکزي عصبي سیستم باندې اغیزه کوي، درد کموي، سربیره پر دې خوب هم راولي. معلم صاحب زه خپله کثافات سره حساسیت لرم، همدا چې ووینم زکام کېږم، یعنې د حساسیت ضد درمل باید واخلم؟ بکتاس جانه، د حساسیت یا د الرژۍ ضد درمل هغه درمل دي چې د بدن غبرګون کموي یا د بدن د غبرګون د کمښت لپاره کارول کیږي چې د حساسیت ډول ته په کتو بېلابېل درمل لري.
همدارنګه د باکتریا ضد درمل د باکتریاو د له منځه وړلو او د میکروبونو د نابودولو دپاره کارول کیږي، مثلا انټي بیوټیکونه یا انټي بایوټیکس. معلم صاحب کیدای شي چې د درد ضد درملو د ډولونو نه یو ډول نوم ووایئ؟ هو، د درد ضد یا انالجزیک درملو له ډلې چې مخکې مو یاد کړل. سکرین ته وګورئ. یو ډول یې اسپرین دی. اسپرین درد له منځه وړي خو د انسان په ځیرکتیا اغېز نه کوي، یعنی کس نه بېهوشه کوي. معلم صاحب ولې ځینې کسان چې درمل وخوري خوب یې وړي؟ معلم صاحب وبښئ، زه یوه پوښتنه لرم. زه یو څوک پېژنم چې سر یې لږ هم په درد شي نو سر په سر درمل خوري، لکه روغ دی چې وي. ډېرې ښې پوښتنې زده کوونکو، راځئ چې د دې پوښتنو ځوابونه په انځوریزه کڅوړه کې وګورو. داسې درمل هم شتون لري چې درد له منځه وړي او په څنګ کې یې پر مرکزي عصبي سیستم هم اغېزه کوي چې د کس د ویده کېدلو لامل ګرځي. کله ناکله ناروغان پر درملو روږدي کېږي، یعنی د درملو په دوامداره خوراک سره کس دې حالت ته رسېدلی دی او د څو ټابلیټونو په خوړلو سره یې درد تسکین نه مومي. د درملو منندوی یو چې زموږ د روغتیا لامل کیږي، خو د جانبي عوارضو په هکله کیدای شي لږ معلومات راکړئ؟ هو حسن جانه، سکرین ته وګوره. که د ډاکټر سپارښتنو ته په کتو درمل واخیستل شي، ډېرې ګټې لري. مثلا د ناروغۍ په مخنیوي کې ګټه کوي، همدا ډول د دردونو په تسکین کې او حتی د ناروغیو په تشخیص کې هم مرسته کولی شي. خو که چیرته د ډاکټر د سپارښتنو او د مشورو مطابق درمل ونه کارول شي، کیدلی شي چې د انسان بدن او روغتیا ته جدي زیانونه واړوي. معلم صاحب کیدای شي موږ ته یو مثال راکړئ چې درمل څه ګټې لري او څه زیانونه لري او یا هم څه جانبي عوارض لري؟ خو زلمی جانه، په دغه انځوریزه کڅوړه کې به درته تشریح شي. وګورئ. له انټي بیوټیکونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه د بکتریاوو مقاومت لوړوي. د ځینو نورو درملو کارونه جسمي او رواني روغتیتوب رامنځته کوي او ان تر دې چې د درملو بېځایه کارونه د بدن غړو لکه ځیګر، پښتورګو، معدې او اعصابو ته زیان رسوي. معلم صاحب له درملو څخه ناوړه ګټه اخیستنه څه مطلب لري؟ له درملو څخه ناوړه ګټه اخیستنه هماغه په خپلسرې توګه د درملو کارول دي، یعنی پرته له دې چې پوه شو چې څومره او په کومه اندازه درمل وکاروو، د درملو خوړل دي، یعنی درمل باید په مشخص دوز وخوړل شي. معلم صاحب یو ملګري مې کیسه کوله چې پلار مې د بازار نه درمل اخیستي وو، نو بیا یې په خپل سر خوړلی وو، نو څو شېبې وروسته بیخي بېهوشه شو، عین خبره تر کوما ورسېده. بالکل داسې ډېرې پیښې شته. له همدې امله د روغتیا په موخه درمل د متخصص ډاکټر سپارښتنو ته په کتو واخلئ او ویې کاروئ. د درملو مقدار، وخت او د کارولو تګلاره یې په پام کې ونیسئ او هیڅکله هغه درمل چې ویلي نه دي په خپلسري توګه مه خورئ. کیدای شي تاریخ تیره درمل خطرناکه وي او هم موږ ته زیان ولري. 100% کې هغه درمل چې تاریخ تیر وي او یا یې نه پېژنئ له کارونې ډډه وکړئ. درمل کیدلی شي د روغتیا او ژوند لامل شي، خو مګر کیدلی شي چې شخص ته زیان هم ورسوي او حتی د مړینې لامل شي. زما په اند درمل له اخیستلو وروسته هم باید ډاکټر ته وښودل شي. هو حتما د اخیستو وروسته درمل باید متخصص ډاکټر ته وښودل شي تر څو د درملو د ډول، نیټې او په کومه اندازه چې وخوړل شي تاسو ته ډاډ درکړي. ډېره زیاته مننه معلم صاحب. خدای دې وکړي چې تاسو هم دغه ټکي په پام کې ونیسئ. اوس یوه لنډه دمه اخلو او زر بیرته راګرځو. د خپرونې دویمې برخې ته ښه راغلاست. په دې برخه کې به د زده کوونکو سره یو فعالیت ترسره کړو. معلم صاحب څه ډول فعالیت دی؟ فعالیت سخت نه دی، یوازې یو متن دی چې د ځینو درملو، نورو موادو او څښاکو په هکله ویل شوی دی. یعنې ځینې کیمیاوي مواد چې په ځینو درملو کې دي په کومو خوړو، موادو او څښاکو کې شتون لري. همدغه خبره زما په ذهن کې هم ګرځېده معلم صاحب. ښه شول چې تاسو یاده کړه.
ډېر ښه زده کوونکو. نو زه به تاسو ته د دې متن پاڼې درکړم. تاسو درې واړه 45 ثانیې وخت لرئ چې دا متن پوره وګورئ او وروسته له هغې زه بیا تاسو نه په دې اړه پوښتنې کوم او تاسو به پوښتنې ځوابوئ. دا فعالیت مو د یوې ازموینې په څیر ترسره کوئ. چمتو یاست زده کوونکو؟ او معلم صاحب. حالا نو له خیره پیلوو یې. ګرانو زده کوونکو وخت مو پای ته ورسېده. پاڼې مو په بل مخ په خپل میز کېږدئ او زما پوښتنو ته ځواب ووایئ. د پاڼې د لومړۍ برخې محتوا د چای او قهوې په هکله وه. زلمی جانه ته یې ووایه. چای او قهوه هغه څښاک دي چې موږ یې هره ورځ کاروو. چای د کافین په نامه ماده لري چې ستړیا له منځه وړي او په پښتورګو اغېزه کوي. قهوه څنګه؟ وبښئ چې هیر مې شو. قهوه د چای په پرتله ډېر کافین لري او ستړیا باسي او د خوب ضد خاصیت لري. د یادولو وړ ده چې کافین هغه کیمیاوي مواد دي چې د ځینو درملو په ترکیب کې کارول کیږي. ښه نو د څښاکو نور ډولونه څوک تشریح کوي؟ معلم صاحب زه یې ووایم. په ګاز لرونکي څښاکونو کې د کولا په نامه کیمیاوي ماده شتون لري. دغه ماده د تندې ضد خاصیت لري. د دغه څښاکو له څښلو وروسته شخص ته د شادابۍ احساس پیدا کیږي. آیا زیان هم لري؟ هو باید ډېر ونه څښل شي ځکه د نوشابو ډېر څښل روغتیا ته زیان لري. شاباس بکتاش جانه. ښه حسن جانه تا هېڅ ونډه وانخیسته. کیدای شي چې د پاڼې د پای برخه تاسو تشریح کړئ؟ که رښتیا ووایم ما لومړنی پاراګراف نه و ختم کړی چې وخت رانه خلاص شو او نیمایي رانه پاتې شو. ولې حسن جانه؟ یعنې وخت کم و؟ کیدای شي بل لامل دا وي چې زه په ازموینه کې ورخطا کېږم او دا د دې لامل ګرځي چې زه په خپل ذهن تمرکز ونه شم کړی او لوست مې په ښه توګه زده نه کړم. نو ځکه ما له دې پاڼې هېڅ څه شی هم زده نه کړل. هغه 45 ثانیې چې د متن لپاره ځانګړې شوې وې هغه د مخې نه سنجول شوې وې. ښه په هر حال تاسو دواړه راته ووایئ چې څنګه مو وکولی شول چې متن ولولئ او مفهوم ترې واخلئ. معلم صاحب وخت مناسب و. ما په لومړي 10 ثانیو کې متن په چټکۍ سره ولوست چې سطحي پیژندګلوي مې ورسره پیدا شي. بیا مې مهمې کلمې پیدا کړې او په پاتې 15 ثانیو کې مې په پوره تمرکز سره ولوستې او زده مې کړې. ما هم لومړی ولوستلو او بیا مې مهم ټکي ځان سره په نښه کړل او وروستۍ 25 ثانیو کې مې ځان سره تکرار کړل او بیا مې زده کړل. آفرین زده کوونکو. ګرانو لیدونکو که چېرته تاسو هم د متن لوستلو او آزموینو ورکولو په وخت کې ورخطا کیږئ او خپل تمرکز د لاسه ورکوئ دغه ټکي په پام کې ونیسئ. سکرین ته پام وکړئ. ټول عمده کلمې او عنوانونه وګورئ. د متن په هکله له ځان څخه پوښتنه وکړئ. انځورونو او دیاګرامونو ته پام وکړئ. خپلو ملګرو ته یې تشریح کړئ. معلم صاحب د متن پاتې شوې برخه زه ووایم. مهرباني زلمی جانه. د پاڼې د محتوا وروستۍ برخه د تنباکو په هکله وه. تنباکو یو نبات دی چې د نیکوټین په نامه ماده لري. دغه ماده په بېلابېلو بڼو لکه د نسوارو، سګرټو او چلم په توګه کارول کیږي. په دوامداره توګه د تنباکو کارونه د غاښونو پر خرابېدو سربیره د سږو او مرۍ سرطان په رامنځته کېدو کې ونډه لري. شاباس زده کوونکو ټول ډېر ښه وتوانېدئ چې متن ښه ووایئ او تحلیل یې کړئ. اوس به په روغتیا باندې د الکولو اغېز وګورو او مطالعه یې کړو. وګورئ. الکول هغه مایع ده چې د عضوي موادو لکه میوو یا غلو له تخمر څخه ترلاسه کیږي او د کیمیاوي ځانګړتیاو له کبله
پر عصبي سیستم اغېزه کوي. معلم صاحب نو الکول چې دومره په اعصابو منفي اغېزه لري نو د درملو په ترکیب کې ولې کارول کیږي؟ بکتاش جانه د طبابت په برخه کې الکول ډیر کارول کیږي. پام وکړئ. په طبابت کې الکول د پاکونکي مادې او انټيسېپټیک په توګه کارول کیږي. د بیلګې په توګه د ټپونو او د بدن د پوستکي د پاکولو لپاره الکول کارول کیږي ځکه د بکتریاوو او ویروسونو د له منځه وړلو وړتیا لري. اوس پوه شوم ځکه ډېری روغتونونه کې پاکونکي مواد د الکول څخه جوړیږي. بالکل په دې سربیره په ځینو موادو کې الکول د حلوونکي یا ساتونکي مادې په توګه کارول کیږي ترڅو نور فعال ترکیبونه حل کړي او هغوی بدن ته ولېږدوي. همدا لامل دی چې د طبابت په نړۍ کې الکول ځانګړې ونډه لري. آیا په مستقیمه توګه د الکولو کارول خطرناک دي؟ پرته له شکه او ډیر لوی خطر لري چې باید په شدیده توګه ترې ډډه وشي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې الکول د څښاک په توګه کارول کیږي او دا په ډاګه شوې ده چې ډیر فردي او اجتماعي زیانونه لري. په دې اړه لا ډیر معلومات په انځوریزه کڅوړه کې ګورو. په مستقیمه توګه د الکولو د کارولو یوه منفي اغېزه دا ده چې پر مرکزي عصبي سیستم اغېزه کوي او د کس فزیکي او جسمي تعادل له منځه وړي. دغه ستونزه په هغه هیوادونو کې چې ډیر الکول کاروي ډیره لیدل کیږي او د ترافیکي پیښو، ځان وژنې او جنایي جرمونو لامل کیږي. نو همدا لامل دی چې د اسلام مقدس دین کې کارونه حرامه ده. هو یعنی حرمت پرته له حکمت نه دی. د الکولو نه کارونه د انسان په جسم او په ذهن باندې د هغوی د ناوړه اغېزې څخه مخنیوي کوي. ډېره زیاته مننه معلم صاحب، دغه د درملو بحث ډېر په زړه پورې بحث و. هو همداسې د زده کوونکو ښه نو تر دې ځایه کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. نو یوه لنډه دمه نیسو او ژر بیرته راګرځو. قدرمن لیدونکو د خپرونې درېیمې برخې ته ښه راغلاست. په دې برخه کې یو په زړه پورې فعالیت لرو. د دې فعالیت عنوان مو دی په خپل سر درمل خوړل او ګواښونه. دغه فعالیت به زما ګران زده کوونکي د یوې تمثیلي پارچې په توګه درته وړاندې کړي او اوس به وګورو چې زما ګران زده کوونکي دغه فعالیت څنګه ترسره کوي. هله ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب چیرته یې؟ څوک دې مرسته وکړي؟ هله زر مریض دلته راوړئ. بس دغه ورسېږي. ډاکټر صاحب خیر اوسې، لږ هڅه وکړئ چې زموږ د ناروغ وضعیت ډېر خراب دی. ارامه اوسه انشاءالله ښه کېږي. د ناروغ نوم څه شی دی؟ نوم یې زلمی دی او زما نوم حسن دی. زلمی جانه څه دې کړي دي چې دې حالت ته رسېدلی؟ ډاکټر صاحب له بېګا څخه مې ډېر سر خوږېدو، نو سهار چې راتلم ملګري مې درمل راکړه. ویل دا وخوره زر تر زره به جوړ شي. نو ما درمل وخوړو، څو شېبې وروسته خبره مې عین ویل چېرته ورسېده. اوس مې ډېر حال خراب دی او ځان مې ډېر بد درد کوي. هغه د څه شي درملو تاسې یا ستاسې ملګري مو په هکله پوهېدلی؟ نه ډاکټر صاحب، همداسې یې راکړه، ویې چې ما وخوړله زه جوړ شوم، ته یې هم وخوره چې زر جوړ شي. نو ما هم هغه په بیړه وخوړل تر څو زر جوړ شم، خو اوس یې دغه حالت ته راورسولو. ښه ولې د ډاکټر له مشورې څخه پرته درمل وخوړل؟ ولې د ډاکټر ته مراجعه ونه کړه او پوښتنه دې ترې ونه کړه؟ ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې ما ناروغه کوي، خو که پوهېدم نه مې خوړله. یعنې هېڅ د فکر ونه کړ که درمل په خپل سر وخورې ناروغه کوي دی؟ نه ډاکټر صاحب. اوس پوه شوې چې هېڅ درمل باید د ډاکټر له سپارښتنې او مشورې پرته ونه خوړل شي. که بیا هم دغه کار تکراروې؟ نه ډاکټر صاحب، چې یو ځل روغ شم بیا دا تېروتنه نه کوم. ګرانو هیوادوالو، د ډاکټر له سپارښتنې پرته د درمل خوړل د دې پر ځای چې تاسو ته ګټه وکړي زیان لري. نو ځکه هېڅکله د ډاکټر له سپارښتنې او مشورې پرته درمل مه خورئ، ځکه ژوند مو له ګواښ سره مخ کېږي. ډاکټر صاحب هېڅ ښه نه یم.
تشویش مه کوه، زه کوښښ کوم چې زر جوړ شي. قدرمنو ملګرو، تاسو ولیدل چې په خپل سر درمل کارونه درملنه نه ده او کیدلی شي چې ستاسو روغتیا ته جدي ننګونه وسي. نو په خپل سر د درملو له کارونې څخه ډډه وکړئ. ښه ډاکټر صاحب بکتاش، د ناروغ درملنه دې وکړه؟ هو معلم صاحب، که نه ځای به اوس په صنف کې نه و. ډېر ښه زده کوونکو، کار مو عالي به اوس به وګورم چې ارزونې ته چمتو یاست او که نه، او څوک کولی شي چې زما پوښتنې ځواب کړئ. ښه نو بکتاش جانه، ته به د لومړي لوښي څخه یو کاغذ راپورته کړې او وګورو چې د چا نوم کې دی. حسن جانه. ډېر ښه حسن جانه، پام وکړه چې 15 ثانیې وخت درکول کېږي تر څو فکر وکړې او پوښتنه ځواب کړې. سمه ده معلم صاحب. درمل څه شی دي او د انسان پر بدن څه اغېزه کوي؟ درمل کیمیاوي مواد دي چې کولی شي د بدن پر بېلابېلو کړنو اغېزې وکړي. درمل د درد، د تسکین او عفونتونو د له منځه وړلو لپاره کارول کېږي او ګټور دي. ډېر ښه حسن جانه. ښه نو بکتاش جانه، اوس د لوښي څخه د 2مې قرې کاغذ راوباسه. زما خپل نوم دی. ډېر ښه بکتاش جانه، په خپل ځای اوسه او پوښتنه ځواب کړه. درمل په کومو ډولونو کارول کیږي؟ درمل په بېلابېلو ډولونو لکه شربت، تابلیت، ملهم، تزریقاتو او استنشاق په شکل کارول کیږي. ډېر ښه. حسن جانه، ته 3مه قوره راوباسه چې د چا نوم دی. اوف، چې ولې د زلمي نوم راونوتو. ښه دې زړه راته راډک دی، خو هر څه تا په خپله وکړه، اوس تکړه شه د دې ځواب هم ورکړه. طالباً حسن جانه، نو پام ورته وکړه. آیا کیدای شي درمل زموږ بدن ته زیان ورسوي؟ هو، د درملو بې ځایه کارونه کولی شي د باکتریاوو پر وړاندې مقاومت او د بدن د غړو لکه ځیګر، پښتورګو او اعصابو ته د زیان رسولو په څیر جانبي ستونزې رامنځته کولی شي. ډېر ښه. که څه هم قورې ډېرې دي خو د خپرونې وخت لږ دی، نو اوس د زده کړې پایلې ګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې درمل یا ډرګز هغه کیمیاوي موادو ته ویل کیږي چې د ناروغیو په درملنه، د درد په تسکین، د ناروغۍ د نښو په له منځه وړلو او یا د ژوندانه د کیفیت په ښه والي کې رغنده ونډه لري. د متخصص ډاکټر سپارښتنو ته په کتو د درملو کارونه ګټوره تمامېدای شي، خو په خپلسري ډول سره کارونه یې د بدن غړو لکه ځیګر، پښتورګو، معدې، اعصابو او داسې نورو ته زیان رسوي. د درملو له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي په موخه له خپلسري درملنې څخه ډډه وکړئ. طبي سپارښتنې په پام کې ونیسئ او همدارنګه د فردي او ټولنیزې روغتیا ساتنې ارزښت ته پام وکړئ. اوس هم د راتلونکي درس عنوان ګورو. راتلونکي درس: معافیتي سیستم او غیر اختصاصي دفاع. قدرمن لیدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ښې چارې.